ګوجي ټل راکړي یو ورسره مل راکړي که مل نه وي نو ټل راکړي علیکم ملګرو سلامونه مې واخلئ عریف تابان یم را سره رحمان پیر دی او شاذلي دی د تره زوی دی یو له سره بل کتي پیتي ماشوم دی نو ځو به بره غره ته هلته به ګوچۍ ګورو کونجۍ به کوو نو غره ته چې خلک ځي داسې مضبوط کوټونه او شړۍ او څادر او بیا د پلسټیک چې کوم بوټان دي هغه په خپو کې بوټ پټۍ وکړي را روان شي نو را سره پیر هم دی او د ده نه به څه خوږې خبرې اورو د ده سره به خوږې خبرې کوو نو پیره څه دی خیال دی ملګرو ته به څه ویل غواړې عریفه یو جان مننه ستا ډېر ډېر شکریه ادا کوم مونږ خو تا غره ته روان کړي وو او ډېر په ټول سال سره الحمدلله پوه شوې ډېر ښکلی موسم دی اوس ودرېدلی هم دی باران ورېده خو ودرېدل دی لکه ځو غره کې به چکر ولګو سیل به وکړو ګلونه به وکسو او بوټۍ موټۍ به وګورو او شاذلي دی را سره او زمونږ بل ملګری خوږ مخان هم را روان دی شیر محمد خان دی او مخې ته روان یو ګورو چې څه پېښېږي الله دې خیر را پېښ کړي او غره ته به خېږو ښایسته ښایسته ونې دي ښکلی مناظر دي او علاقې څه وږمې دي پکې ټول او شی دي د پسرلي او بوټۍ به ګورو ښایسته ښایسته او الله دې رامنې را پېښې کړي نو ملګرو د پیر دا خبرې تاسو واورئ چې ځو غره ته هلته به ګوچۍ موچۍ ګورو نو راځئ د دې ځای د سفر را سره وګورئ دا د دې ځای دا ښکلاګانې دي پیره خوړ شنار کوي اواز یې شروع کړی ښکلی شنار کوي او شروع کړی او ډېر ښکلی پوزیشن کې را روان دی نو شادي څه دي خیال دی د دې په باره کې دا خیال دی الله دې خیر کړي باران هم را روان دی خو موږ ډېر زیات لیټ شو وجه په دې لیټ شو چې شیر محمد روان دی هغه ته زموږ ډېر زیات انتظار و او بل اوس خو 10 بجې دي خیر خو ملګری بیا 3 بجې ملا نه شي ګورو خیر نو ځو دې غره ته نو بیا به نور مخکې زموږ دا ویډیو شروع کېږي او تاسو موږ سره ګورئ نو ملګرو په دې وجه موږ لیټ شو تاسو ته پته ده چې دا زموږ غریزه علاقه ده دلته کې سیګنل چې ډېر زیات کمزوري دي نو کله ناکله چې زه ویډیو اپلوډ کوم نو هغه بله دویمې درېمې ورځې ته وځي نو د دې د سیګنل هم داسې دي چې هغه کمزوري دي نو موږ د یو بل سره بېګۍ نه رابطې کړو خو بیا کار نه کوو سهار کې سیګنل و نو موږ د یو بل په انتظار وو نو پیره دا راته ویل پخوا خو به دلته سیګنل یې نه وي نو دا خلک پیچېدې دي نه غرونو ته تو نو دوی به یو بل ته دا اطلاع څنګه ورکوله جی دا خو بېګۍ نه یو مشوره به یې وکړه او بیا به یو بل ته اطلاع ورکړي سهار به که خیر یو ځای ته راوځئ او ځو به لکه یو ځای به ټاکلی و لکه ښه نو په هغه مشوره په هغه ترتیب به کار کېده لکه یوه خبره به وه رښتونې زمانه وه لکه اوس هغه وختونه تل دې ختم دي لکه اوس خو د روغونه افراد چلېږي خو په هر حال بیا هم لکه الله رحم کوي لکه هغه شنې مینه چې دا هغه به ژوندی ساتو انشاءالله او خوږې خبرې به کوو د ملګرو سره او د دې کلي دا ماحول به تاسو ته ښیم نو را سره یې وګورئ نو ملګرو باراني موسم هم دی ډېر ښکلي هلاوال دي تاسو کتی شئ نو راځئ مخکې را سره دا ویډیو نور وګورئ چې څه کېږي ملګرو راورسېدو دا د کارین هغه یخه چینه ده دلته به پخوا خلکو دمې وي نو دا دې ځای دا یخې چینې دي نو زمونږ شیر محمد ته انتظار و شیر محمد هم دا راورسېد السلام نو شیر محمد خان راغی شیر محمد څه دې خیال دی د دې غره په باره کې لکه مونږ چې به غره ته تلو دا ولې لیټ شو د سیګنل مسله ده نو بس ما تاسو ته کول کړه هغه څنګه کار نه دی خو تاسو کول کړه نه راتلم پاتې شوم په مخه موبایل کې کتی پوس یو کوس بل سیګنل نشي اچانک مېلاو نو ملګرو دا دې دا حالي ځلې دي دی چې سیګنل کار نه کوي نو دلته کې تاسو ته ما وویل چې سیګنل چې دی هغه ډېر کمزوري دي نو پخوا به چې خلک ته یو بل ته به یو ځای وټاکو نو بیا به هغه ځای ته را رسېدو نو ځو ملګرو را سره د دې ځای مخکې دا سفر وګورئ او د شیر محمد د نور څه هم اورو بره ګوچۍ موچۍ به ګورو د شیر محمد څه دې خیال دی د دې په باره کې د دې کونجي او د دې خپل مذاکرات ټول غره کې نو راځئ ملګرو د دې ځای دا ښکلاګانې را سره وګورئ د غره لمنې ته راورسېدو پیر ګتي وواله ګتي نو پیره د دې ګتۍ په باره کې څه خیال دی څنګه وواله او د څه لپاره دې وواله جي دا خو مې وواله د کونجي دپاره دې کې اوس کونجۍ شو کومه پکې به غورځومه او ډېره ښکلې مزه به کوي داسې راماتوم به بیا پکې غورځومه ګران کوچ نو کوم یې پلسټیک تیلی چې دي د هغې دپاره موږ دا ګټي جوړه کړله نو ملګرو د هغې په ځای موږ دې ته دا کونجۍ اچو نو دا را سره مخکې وګورئ راځئ پخوا به چې دي دنګو دنګو غرونو د خلک راخته نو پیره ټاپې به یې ویلې
په اوچت اواز به یې ټپې کولې او شعرونه به یې ویل. نو وایي چې پیره وایي چې لوی شوي وو په جګو جګو غرو کې غیرتونه شته سینو د پښتنو کې او په قامونو په دنیا کې میلمه پال دي ډنګ ټکورې هره شپه شته د حجرو کې. نو پیره کتونکو ته به یو شعر ووایي. جی کتونکو ته خو شعر ډالۍ کو زما د اردو یو شعر دی. د اردو خو ډېر ښه دی. تو اپنے غم کو غم کہتا ہے کیا میرا غم غم نہیں تو اپنے غم کو غم کہتا ہے کیا میرا غم غم نہیں لے ترازو میں تول لے میرا غم تیرے غم سے کم نہیں میرے غم تیرے غم سے کم نہیں. وا ډېر ښه. نو پیره دا به راته ووایي ډېر ښکلی شعر دی وي. نو د غره ته به چې پخوا کسان تلو نو د دې دا ګوچۍ به چې موندي نو د دې نه مخکې به یو څو خبرې کولې. نو هغه به یې څه وي پیره ملګرو ته به هغه ووایي. جی هغه خو به وي چې کوچي کوچي ټل راکړي پیره تیز ویه چې دا غرونه د اوازونه واوري په تیز ویه. جی دا یو دغه به وي د ګوچو دپاره چې ګوچۍ رامنې راپېښه شي چې کوچي کوچي ټل راکړي یو ورسره مل راکړي که مل نه نو ټل راکړي او جی او نو ته به اوس ټلونه مونې جی او جی او که خیر انشاءالله. او نو ملګرو داسې حساب دی چې دلته په چا باندې کې یا به ګوچۍ پېښېدې یا به نه. نو په ځینې ملګرو به ډېرې پېښېدې نو بیا به دا گیتونه وي د ګوچو او پیره دا راته وي ګوچې چې کله بام ونی نو دې باندې به یې اواز څه کوو دې باندې به یې بی وي یا به ماشاءالله وي که څه به وي. جی په دې به یې ماشاءالله وي یا بی به هم وي اثبات به به بیم کول بس به به بیم کوله. او نو ملګرو راځئ که موږ باره چېرته یو ګوچې دوه بام دي نو تاسو ته به یې وښیو. نو راځئ را سره وګورئ د دې ځای دا غرڅنۍ ماحول. تاسو کتلی شئ ګیر چاپېره لوړې رالې لوړې را خورې شوې او نری باران راغی. وایي د غره په سر کچه کوټه ده او باران ورېږي او د چا د یاد را سره شپه ده او باران ورېږي. پیر کته هغه لګیا دی. نو ملګرو دا ملګري چې موږ دلته کې وو ټول خواره واره شو د یو ځای نه بل ځای ته دا ګوچې او دا کوانجي په دې غرونو کې ګورو. نو د دې ځای دا ماحول را سره ګورئ د دې ځای دا ښکلاګانې را سره ګورئ. راځئ ملګرو دا تاسو راغلي کتلی شوې قدرتي اوبه دي نیچرل واټر دي د دې ځای. نو پیره دا د دې ځای نه چې تللي څه حساب سره تللي او څو کیلومیټر به وي؟ جی دا به تلي تقریبا یو 1200 کیلومیټر به تلي. او ډېر ښکلې چینه ده ډېر زبردسته پوه شئ ښکلی ماحول دی. یخه چینه ده یخه چینه ده ښکلې ګیر چاپېره ترنګینۍ دي جي او دا اوبه چې تلي دي پیپ لګېدلی دی ته آبشار دی او تقریبا 1000 کیلومیټر 2000 کیلومیټر لرې تللی دي جي او دا ګرانه کتونکو تاسو تعریف صاحب ښایي. نو ملګرو دا د دې ځای دغه حالې ځلې دي د دې ځای نه دا یخې اوبه تللې دي په کته ته تللي ټینکو ته ټینکو نه بیا په پیپانو کې تللي. نو ملګرو دا د دې ځای دا ښکلاګانې دي د دې ځای دا ونې بوټي دي. نو دا غرڅنۍ ماحول ورته ښیم را سره وګورئ. نو ځو راځئ ملګرو دا ګیټ چاپېره تاسو کتلی شئ لوړې راغلي لوړې دوند پک چې ورته کوم وایي پګ هغه شروع شوی دی په دې غرونو کې. نو زه په مخه چې د دې ځای دا ماحول درته وښیم. دا سپینلي ورته لوګی کوي په لاره ته چا به یې مخ لیدلی وینه. نو ملګرو دا هغه سپینلي دي هغه نمیر دي هغه نمیر منګزۍ دي. ملګرو په دې غرونو کې دا بوټي دا جرلې دا زیلې میلې دا به درته نن ښیم راشئ نن راسه د غرونو دا سفر وګورئ او موږ ځان سره څه خوراکه راوړل هغه به خورو. نو دا را سره وګورئ ملګرو راشئ د دې غرونو دا غرونو کې څه بل شل کې ښایست دی. په دې غرونو کې سړی لیونی کېږي. نو دلته چې په دې غرونو کې ګرځي دا منډې ترړې وهي نو د سړي چې کوم هغه ستړیوالی هغه برابر شي سړی ډېر زیات ستړی شي او بیا له خوب ورځي شاځي نو تږی کېږي او وږی کېږي. نو بیا چې دا خوراک کوي دا چې کوم د فاسټ فوډ شو برګر شو یا پیزا شو یا داسې نور خوراکونه شو نو د هغې نه زیات د هغې نه په سړي باندې کې زیات خواږه لګي. نو راځئ دا د دې ځای د ښکلاګانې ته ښیم را سره وګورئ د دې ځای دا کونجي منجي د دې ځای دا ماحول دا لوړې او دا غرونه د ښیم ما سره وګورئ. ملګرو رالو په لاره باندې کې ځان سره څه لږه خوراکه راوړو او ستړي هم شو. نو په دې لاره چې راخېږي ملګرو ډېره زیاته مزه کوي او بیا د دې غر دا ګپ شپ مخانه. نو پیره څه دی خیال دی نور به څه ویل غواړي ملګرو ته؟ نو ملګرو اوس موږ ځان سره څه خوراکه راوړل هغه به خورو. نو دلته چې دا خوراک خوري ملګرو ډېر زیات په سړي باندې کې خوږ لګي.
نو که داسې لکه مثال په طور برګر شو یا فاست فوډ چې کوم دي پیره پیزا شوه یا داسې نور شنو دا د هغې نه ډېر زیات په سړي باندې خواږه لګي منټلي سړی چې کوم یې هغه دې ته برابر وي نو پیره پخوا به چې خلک راتله نو ځان سره به څه شی راوړ څه سامانونه به یې راوړو او څه ټایم به سهار کې د وخته به راوته که څه حساب به و جی سهار ملا بانګ وخت به راوته یا پشمني ټایم به راوته جي غره ته به راتله او کونجی به یې شوکو جي ځان سره به یې څه ډوډۍ یا ککوړي پخواني یا هګۍ مګۍ دا به یې سرې کړې وي چرګ وغیره به یې هم راوړ لکه دا به یې ځان سره راوړ او بس غره کې به انشاءالله چې کله وږي شو هله به یې خوړ لکه نو ملګرو دا د دې ځای دا خوراکونه دي دا د دې ځای دا ماحول دی د دې ځای دا تګ دی او د دې ځای دا منډې ترلې دي نو تاسو دا موږ سره وکتې نو نور هم د دې ځای نه ویډیوګانې کوم دا راسره ګورئ نو راځئ راسره نور هم د دې ځای دا ښکلې ماحول او دا ویډیوګانې راسره وګورئ نو ځو مخکې چې نور څه کېږي راوختو دې دشت ته نو په دې غرونو کې چې ګرځي او په دې بوټو کې چې روانې او پلاستیک بوټان د سره د دې دا کراچار دا ځانه مزه کوي ملګرو د دې پخوا نه هغه سړی پوهېږي چې څوک د دې غرونو عادت او په دې غرونو کې ګرځي او بیا په دې غرونو کې روانې نو ملګرو دا د دې غرونو ښکلاګانې دي دا د دې قدرتي حسن دی نو دا راسره وګورئ او ګیر چاپېره تاسو کتی شئ ملګرو موسم هم صفا شو لوړې د غرونو نه اوچتې شوي او وطن ټول رڼا رڼا شو نو دا پورې تاسو کتی شئ واورې په غرونو په سرونو باندې پرتې دي پیره او دنګې دنګې ونې دي د دې ځای دا ښکلاګانې درته ښیم خو بس کمی زموږ دا ده چې یو بل ته د کیمرې په سترګه دا ښکلاګانې نه دي ښودي نو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا راسره لایک کوئ کمنټس کوئ نو زه د دې ځای دا ښکلاګانې ته نور هم ښیم ملګرو دا ګیر چاپېره تاسو کتی شئ څومره زبردست ماحول او څومره ښکلې ویو را روانه ده نو وایي یا زه یوه مرغۍ وې یا د غټ دریاب مهی وې یا نوې پیدا شوې یا د غرونو لیونی وې نو ملګرو د دې غرونو دا قدرتي ښایست او دا څومره ښکلې رڼاګانې او دا څومره ښکلی موسم نو ملګرو رالو اوس دلته کې د خوښه کوټه کې ودرېدو باران ډېر زیات شو دی نو وایي چې د غره په سر کچه کوټه ده او باران ورېږي او د چا د یاد را سره شپه ده او باران ورېږي نو وایي چې ملګرو انسان چې دی هغه بې څانګه مرغه دی نو اوس به زه پورې هغه ځونو ته په دې غرونو کې وګرځېدو دا د غرونو ماحول او د دې ځای دا سفر ملګرو باران چې ورېږي او دا ټیم نه چې دا څاڅکي راڅاڅي او د بالۍ نه چې دا څاڅکي راڅاڅي او دا ټک ټک چې خېږي او ډېره مزه کوي ډېر خوند کوي دې کلي دا ماحول دا یخ یخ باران نو دغه شی د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ د الله په امان ستاسو نه بخښنه غواړم ښاد او آباد او بریالي اوسئ